محمد ملګرو الله پاک دې وکړي چې ټول را د روغ او جوړ یې زیاتره تپوس کوي چې د افغانستان دغه ټیسټ لوبه په کوم تاریخ ته په کوم ورځ باندې ده او د انډر 19 ایشیا کپ کله شروع کیږي د افغانستان یوازینۍ ټیسټ لوبه د پنجشنبې په ورځ د سهار 8:30 بجې په 5 تاریخ باندې ده او انډر 19 ایشیا کپ چې دی هغه هم په 5 تاریخ باندې زمونږ اولنۍ لوبه پاکستان سره ده. زمونږ دغه ګروپ کې چې کومې لوبډلې دي پاکستان ده، انډیا ده او کویت دی. نو انډر 19 دغه کم ایشیا کپ چې دی په دغه ګروپ کې موږ باید 2 لوبې وګټو چې بل راوند ته لاره پیدا کړو. الله پاک دې وکړي چې زمونږ دغه ځوانان افغانستان ته بریاوې راوړي او الحمدلله دې کې ښه لوبغاړي هم شته دی چې انشاءالله ښه پرفارمنس به کوي او بریاوې زمونږ به وي انشاءالله. او یوازینۍ دغه ټیسټ لوبه چې ده په بنګلادیش کې ده. د دې نه پس موږ درې اړخیزه سیریز لرو چې هغې کې بنګلادیش دی او زیمبابوې ده موږ سره. د هغې نه پس بیا موږ شپږیزه لرو، د هغې نه پس بیا ای پی ایل دی، د هغې نه پس بیا ویسټ انډیز سره زموږ سیریز دی. نو زموږ دغه خواهش دی د کرکټ بورډ نه چې دغه ځوانان ځان سره بیولي دي د بنګلادیش خلاف ټیسټ سیریز دپاره چې ته موقع ورکول شي، ځکه بنګلادیش هم ډېر ځوانان په لوبډله کې اغوستي دي چې هغو ته بنګلادیش کوم ټیم دی کرکټ بورډ دی هغو ورته هر ځلې موقع ورکوي ځوانانو ته. نو انشاءالله دغه ځوانان دي چې د افغانستان دپاره به په آینده کې ولوبېږي او الله دې وکړي چې زموږ دغه دواړه لوبډلې لاړې دي انډر 19 او ملي لوبډله دواړه بریاوې سره افغانستان ته راشي. او چې په انډر 19 کومې لوبډلې دي د افغانستان علیحده دو مخکې یو بل سره زیات ګیمونه کړي دي یا لوبې کړي دي. د ایشیا کپ نه مخکې زمونږ لوبډله چې کومه وه موږ به زیات اوازونه کول. ما خپله هم ویډیو کړې ده، 2-3 ویډیوګانې ما ورپسې کړي دي چې ته کیمپ په لاره باندې واچوئ. هغه په افغانستان کې نه، چې په کوم ځای کې ایشیا کپ په هغې ځای کې کیمپ اچول پکار و چې هلته دغه لوبې وکړي، ابوهوا حالات چې کوم دي هغو سره بلد شي او دغه نورې کومې لوبډلې دو سره څه ګیمونه برابر کړي. او نورې لوبډلې چې وي هغو یو بل سره ډېرې زیاتې مصروفې وي. د انډر 19 خیم بنګلادیش مصروف و، سریلانکا مصروف و، انډیا مصروف و، پاکستان مصروف و. خو زموږ انډر 19 هغې وخت کې زموږ لوبغاړي نه و معلوم چې کوم لوبغاړي د انډر 19 لوبډلې ته انتخاب شوي. الله دې نه کړي که چېرته زموږ دغه انډر 19 دغه لوبې وبیلي او بیا هم زموږ افغانان به وایي چې ولې لوبې وبیللې. خو د هغې بیا غټه غلطي دا ده د کرکټ بورډ ده چې مخکې نه دو ته زمینه نه وه برابره. نو ټول نه بیا هم خواهش کوم او موږ به ورله دعا کوو انشاءالله چې دو دغه لوبې وګټي او افغانستان ته بریاوې راوړي. الله دې دواړه لوبډلې کامیابې لري. الله پامان.